ستړي مشئ دا شاهکار اتمن خیل دی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یئ. زموږ د سیمې بلها پښتانه دلته کراچۍ ته راځي او بیا د عرب په نوم په دې سمندرګوټي کې تر 7 اونو پورې ورک وي، میان نیسي او خپله زړه یې وړه ګټي. موږ هم د 2 ورځو او 1 شپې د سیل په نیت دغه تورو اوبو ته روان یو. د میو نیوکې ځینې اصطلاحات را سره په دې راپور کې واورئ. دلته د هرې بیړۍ خپل نوم دی، خو زموږ دې ته قطره کشتۍ وایي. موږ د یادو ساعتونو لپاره د خوراک او څښاک توکي د دریاب د غاړې نه واخیستل. شاکر صاحب اخیری ټیم دی د سمندر د تلو، که څه خواهش مایشي هغه موږ ته وایي، موږ به میسج ورسو. دا د بیړۍ غولی دی او دې ته پیتا وایي. څوک چې بیړۍ یو خوا او بل خوا ته ګرځوي هغې ته ناکوا وایي او دغه کار ته یې سوکان وایي. زیړی مازدیګر دی، لمر پرېوځي او جاوید دلې چې په کوم ځای ناست دي دا د کشتۍ مخه ده او مورا ورته ویلی کېږي. په بیړۍ کې چې څوک انجن چالان کوي، ودروي او یا یې خصمانه کوي نو هغې ته ډرایور وایي. دې ته ننګر وایي. کله چې کشتۍ ودرېږي نو دا ننګر اوبو ته غورځوي چې کشتۍ د څپو سره ونه بهیږي. همدا اوس موږ د غټو میانو لپاره جینګې او واړه میان د چارې په څیر د ناکامو کوښښونو نه بعد د غټو میانو د نیوو په تکل کې یو بل ځای ته روان یو. د ماښام نه پس به په ښکار شروع کوو. دا زموږ بنډاري دی او په پخلنځی کې راته پخلی کوي. په لانچ کې میانو نیونکو مزدورانو ته اخلاصیان ویلی کېږي. باران راخکېز شو، موږ په ټاپرۍ تنبور اخکلې او کوم میان چې مو ونیول هغه مو ورته پاخه کړل. د شپې 2 بجې دي، خواته مو یوې بلې کشتۍ ننګر وغورځوو. دا د نسله جت سندیان دي، موږ پرې ډوډۍ او انګولی وخوروو. د 2 ساعته خوب نه پس چې سحر ویښ شو نو بنډاري ماما کونډه اوبو ته ښکته کړې وه او میان یې نیول او ما هم په لومړي کوښښ ګټه وکړه. د میانو نیولو او پلورلو په دنده کې تاوان ته لاړه وایي، خو مونږه لاړه ونه کړه. تر ماسپښینه مو بلها میان ونیول او وچې ته مو تګ پیل کړ. د 4 ساعتونو نه پس مو د کراچۍ پورټ قاسم ولیدو. په کشتۍ کې میان په دې ځای کې ږدي. دې ته ګاله وایي او مونږ یوه ګاله ډکه راوړه. کله چې اخلاصیان، ناکوا، بنډاري، ډریور، سیټ په خپلو کې میان یا یې ګټه ویشي نو هغې ته پتي وایي او د هرې دندې خپله پتي وي.